طالبانو په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی چې په پایله کې تر سلو د ډیرو ولسوالیو د نیولو ادعا هم کوي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم دوی د جګړې په ډګر کې برلاسي دي خو ډیر ژر به د سولې یوه لیکلې طرحه افغان حکومت ته وسپاري. ذبیح الله مجاهد ویلي دي مذاکرات او د سولې بهیر به په راتلونکي کې چټک سي او تمه ده چې یوې حساسې پروسې ته داخل سي. طبیعي ده چې د سولې د طرحو په اړه به وي. نوموړي زیاته کړې چې دا طرحه به تر راتلونکي یوې میاشت پورې بشپړه او افغان حکومت ته وسپاري. لا معلومه نه ده چې دا طرحې به چیرته سپارل کیږي خو د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکره کوونکي پلاوي په قطر کې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې یو ځل بیا په طالبانو انتقاد وکړ چې د سولې خبرې نه کوي. ښاغلي محب وویل زموږ مذاکراتي ټیم اوس هم خبرو ته حاضر دی خو طالبان مذاکره نه کوي. د افغانانو او بلکې ټولې نړۍ توقع دا وه چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د ویان دغو څرګندونو په اړه ویل چې مذاکرات په افغانستان کې د روانې 40 کلنې جګړې د حل یوازینۍ لار ده. دغه وزارت له دواړو خواو غوښتي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د سیاسي لارې نقشه چې عادلانه او پایداره توافق ته لار پرانیزي مشخصه کړي او د سولې جدي مذاکرات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې په افغانستان کې به هغه حکومت ونه مني چې په زور راځي او مشروعیت به هغه وخت ورکول کیږي او مرسته به ورسره کیږي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د افغانستان د سولې وزارت ویاندې ناجیه انوري ویلي دي چې دا وړاندوینه سخته ده چې طالبان دې په یوې میاشت کې د سولې په اړه خپل پلان وسپاري خو هغې وویل چې طالبان دې دا کار وکړي چې افغان حکومت هم پوه شي چې طالبان څه غواړي. بل لور ته ولسمشر غني وایي چې هیڅکله به کومې معاملې ته تسلیم نشي. نوموړي نن له والیانو سره په یو انلاین کنفرانس کې ویلي چې که چیرته طالبان فکر کوي چې دوی به ورته تسلیم شي نو په 100 کاله به هم خپل دې ارمان ته ونه رسیږي. نوموړي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په اشارې ویلي چې د وینې بهیدنې او ویجاړیو پړه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو په غاړه ده ځکه په خبره دوی د سولې لپاره د پام وړ هڅې کړي دي خو طالبان یوازې پر جګړه باور لري. ولسمشر غني دغه راز ویلي چې د سولې لپاره د دوی اراده ټولو ته روښانه ده او په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اینا تصمیم به جنگ گرفتن، مسئولیت تمام از این خرابی‌ها و خونریزی‌ها به دوست از ایناست.